سلامونه، زه سعید شینواری یم او سپینو خبرو ته مې یو وار بیا هرکلی کوم. نړیوال بانک په خپل تازه کلني راپور کې خبر ورکړی دی چې د افغانستان اقتصاد پرله پسې دویم کال لپاره د ودې په حال کې دی، خو د پاکستان اقتصاد بیا د تیرو کلونو په څیر لا هم مخ په ځوړ روان دی. نړیوال بانک وایي د افغانستان د کورني ناخالص تولید یا جی ډي پی په 2015 کال کې د پاکستان نه 1.5% زیاته وده کړې ده، خو پاکستان بیا له خپل ټاکلي هدف نه هم 0.4% شاته پاتې دی. یاد راپور زیاتوي تیر کال د افغانستان اقتصادي وده 2.5% او د پاکستان وده 2.6% وه، خو سږ کال د افغانستان اقتصادي وده 4.3 او د پاکستان وده یوازې 3% وه. وجه هم دا ښودلې ده چې ایران او پاکستان نه په 2015 کال کې د 2 میلیونه کډوالو راګرځېدو د بازار تقاضا لوړه کړې ده او افغانستان کې صنعت فعاله شوی دی. برعکس بیا د پاکستان اقتصاد په قرضونو باندې تکیه ښودل شوی. راپور وایي د خوراکي توکو د بیو د ثبات او ملي اسعارو د پیاوړتیا له برکته هم افغانستان کې سږ کال انفلاسیون یوازې 2% و چې دا په سیمه کې تر ټولو کم او ټیټه کچه ده. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې پاکستان سره سوداګریزې لارې تړل شوي دي او افغانستان نورو تجارتي شریکانو ته زیات مخ اړولی، حتی د خپلو تولیداتو لپاره هم کورني او بهرني نوي بازارونه پراخ کړي دي. خو د طالبانو په واکمنۍ کې بیکاري او لوږه لا هم د افغانانو د غاړې غور ګرځېدلی او ورځ تر بلې طبیعي پیښې دا بحران لا تشدیدوي. مګر پاکستان هم چې افغانستان ته یې تل سیاسي لنګتۍ اچولي دي، افغانستان سره روانه کړې اقتصادي او تجارتي ترهګري هم دوی زیانمنوي او هم افغانستان ته د ضرر رسولو هڅه ده. تیر کال افغانستان په رښتیني ډول څه وضعیت کې و؟ د اقتصاد پراختیا لپاره نورې کومې لارې شته او که ګاونډیان راسره په سړیتوب ژوند کول غواړي نو هغوی باید څه وکړي؟ په همدې اړه مو د مالیې وزارت پخواني مرستیال او په امریکا کې د پوهنتون استاد ګل مقصود ثابت ته بلنه ورکړې ده چې بحث ورسره ولرو. ستړي مه شئ، په خیر علي ثابت صاحب. السلام علیکم. ستړي مه شئ شینواری صاحب. ډیره مننه. دا د نړیوال بانک ریپورت مو وکړ، ډیر جالب نوي مثبت تغیرات په افغانستان کې راغلي ښودلي دي په تیر یو کال کې. ستاسې ورنه تحلیل څه دی؟ اول خو تاسو ته بیا سلام، لیدونکو ته هم سلام او احترام وړاندې کوم. دا راپور خو په طبعاً چې ښه راپور ده، ښه انعکاس پکې ورکړی ده، خصوصا اقتصادي نظره. څو ټکي دي چې هغه پکې مثبت دي، څو ټکي هغه منفي هم دي پکې. خو دا داسې ده چې دا باید داسې وارزول شي چې د دې تاثیر په عام نفوس او په عام خلکو څه شي ده. فکر کوم مهم ټکی باغی نمرې هیڅ معنا نه لري که چیرې تاثیر د خلکو په ژوندۍ ونه لري. صحیح. ثابت صاحب د منفي ټکي په کې تاسو سره ویستل ځکه طالبان دې ته ډیر زیات خوشاله دي. په لومړي ځل باندې نړیوالو ادارو نه دوی په پخلا کېدونکي ډول باندې خبرې کوي، وایي چې اوس خو زموږ حقیقتونه دوی درک کړل. زه وایم چې دا مثبت ټکي خو ما یو څه وویل، منفي تاسو ته څه ښکاري؟ زه فکر کوم چې خیر یو دوه درې مثبت به زه هم ووایم، ډېره منفي ته لاړ شم. اول خو دا خپله زیاتوالی ښه زیاتوالی ده. زه فکر کوم دا یو لاسته راوړنه ده چې تقریبا د افغانستان د خالص عاید اوس بیا 1 میلیارډ یا 1.3 میلیارډ ته رسېدلی ده چې دا ډېر ښه ده. فکر کوم په همدارنګه په زراعت کې، په خدماتو کې، په دغه بعض سکتورونو کې بهتري. انفلاسیون خپل هم چې 2% دا ښه ده، خو دې لپاره دلایل دي. یعنی کوم داسې ورته وګورئ ښه ده، خو بعضې تشریحات باید ورکړل سي. نو منفي نقطې خو دا دي شینواري صاحب چې دغه اضافهوالی چې راغلی ده، دا دې معنا دا نه ده چې عمومي اقتصاد کې زیات بهتروالی راغلی ده. د دې کریډټ دوه درې ټکو ته ورکول کېږي. اول ټکی دا ده چې دغه پاکستان او ایران نه کوم افغانان راستون سوي دي، دوی په مارکیټ کې تقاضا زیاته کړې ده د خرید و فروش. په هماغه حساب باندې تقاضا چې زیاته سي نو طبعا خریداري د مسایل زیاتېږي او په هماغه حساب باندې یو لوی ټکی دا ده. خو بیا دې سره منفي ټکی دا ده، ستړلی دا ده چې همدغه خلکو بیا په کاروبار باندې هم فشار راوستی ده. د مثال په شکل که چیرې مخکې یوې وظیفې لپاره 2 نفره وو، اوس 4-5 نفره دي، ځکه دا نوي راستون شوي خلک هم کار پسې ګرځي. نو په کاري سکتور باندې هم فشار راوستی ده. دا هغه منفي اړخ ده. بله مهمه خبره دا ده چې د تجارت
د منګه تجارت که تاسو د پکې کتلی تقریبا د تجارت کسر 1 میلیارډ زیات شوی څه باندې 1 میلیارډ تیر کال دا په 3.8 میلیارډ کسر و 4.8 میلیارډ ده چې دا په خپل خټه کې نه ده منګه باید تجارت صادرات زیات کو ځکه پیسې بهر وځي کنه لجبه وځي نو دا هغه بل ټکر چې ډیره مزه را نکړه نور طبعا بانکي مسایل باندې خبرې سوي دي چې هغه مهم شیان دي غربت باندې خبره سوي ده چې نیم نفوس نه زیات په غربت لاندې اوسېږي بل یو ډیر مهم ټکی او کې دې چې نور باس پیورسته وکړو چې دا آیت چې زیات شوی ده دا تقریبا 4.3% خو کچیر تاسو یو بل ټکی ته فکر کړئ د افغانستان نفوس تقریبا 8.8% زیات شوی نو دا زیاتواله هغه نفوس ضرورتونو ته جواب نشي ورکولای تاسو ویل چې د خلکو په ژوند تاثیر څه دی زه به اول دا پوښتنه وکم بل پوښتنه به بیا در نظر وروسته وکم چې طالبان وایي چې دا زموږ د خې حکومت ولې د وجه نظنی اصلاحات چې راغلي دي دا رشد موږ تجربه کوو د خلکو په ژوند د دې راپور یا د دغه پرمختګونو تاثیر څه کېدای شي دا ساده چې بده کې خوشاک نستره چې د حکومت ولی یا بهتري په حکومت ولی کې یا په اداره کې یا په کنټرول کې راغلی دا او د هغه په دلیل باندې دا بهتري راغلی دی کې هیڅ شک نسته او په خپل امدغه د پرمختګ مخکې چې ما ویل دا زیاتواله هم خده خو تاثیر زکه په خلکو باندې کم ده چې دا کوم ناخالص عاید یا جی ډی پی چې مونږ ورته وایو دا د دومره نفوس لپاره ډیر کم شی ده چې د خلکو په ژوندۍ مضبوط تاثیر وکړي ګوري اول خو زه غواړم چې دغه تشریح کوم دا غواړم ډیر تخنیکی سم چې دغه نمره ده 1.8 چې دوی ځان ماینستر راوړي دا څنګه راځي د کې د خلکو مصرف ده د حکومت مصرف ده د دوه درېمه سرمایه گذاری ده څلورمه صادرات منفي واردات دي دا څلور شی په دې کې راځي اوس کچېره تاسو خپل پیګی چې حکومت مصارف زیات کړي دي پروژو باندې چې دا هم خامل ده خکار ده نو طبعا چې دا نوم راپورته زی بل خوانه د سرمایه گذاری یو څه په ساختمانونو کې سوی ده تاسو به خبرې کې چې په کابل او په نور ولایاتو کې ساختمانونه یا بلند منزل زیات جوړیږي نو دغه مصرف هم په دې کې حسابيږي صادرات او واردات په خپل مادر ته ویلې چې د منګه زیات وارد کړي دي کم صادر کړي دي نو او د خلکو مصرف طبعا چې کم ده ځکه د خلکو خرید د قدرت کم ده نو دا ټول ټکی سره راځي کې ګوري دا زیاتواله زه یو مثال تاسو ته درکوم کما کچیر یو څو شرکتونه یو 15 شرکتونه یا 10 شرکتونه په غاټو خارونه کې د هغه عاید زیات سي په هر دلیل سي یا د مهاجرینو تقاضا په اساس باندې یا په معدن کې کار کوي یا د حکومت پروژې اخلي د دوی عاید زیات سي طبعا دغه ناخالص عواید د ټول ملت دا پورته زی نو دا څو شرکتونه زیاتواله معنا دا نه ده چې په عام خلکو باندې دغه تاثیرات مثبت دي یا دغه ګټه ټول خلکو ته رسیږي چې دې ته غیر مساوي پرمختګ وایي چې هغه غربت په کمولو کې ډیر کم کومک کوي وو کچيره دغه شرکتونه زیاتی په ټول افغانستان کې بهر لوی خارونی نو بیا په هغه وخت کې ورسره خلک کار کوي وظایف پیدا کوي نو په خلکو باندې تاثیر مثبت راځي ثابت صاحب طالبان دا خبره زه بیا درنه پوښتنه کول غواړم چې خو حکومت ولید طالبانو تاسو ویل چې طبعا په دې کې شک نشته طالبان لا فکري و چې ګل مقصود ثابت صاحب غونته د پونتونو استادانو د اقتصاد متخصصانو حکومت هغه پرمختګ افغانستان ته ورنکړې شو لکه مونږ چې ورکه په ساده شړې او په شامله کې وګدا کې خړه پړه منګه اصلاحات راوستل مالی اصلاحات مراوستل سیمایي اتصال مپراخه ک تجارت مپراخه ک فساد مخمونی ولا دغه وجه هم کې دی چې د افغانستان پر رابطه په نړیوال مالی برخه کې تصویرونه خشي فکر کوي چې دوی دغه پرمختګونو راز څه دي ګورئ اول خو باید په دې باندې پوه شو طالبان چې کوم سیستم استعمالوي کوم مالی او اقتصادي نظام استعمالوي هغه
په خوانه ورته پاتې سوی دا موږ او تاسو غوندې خلکو جوړ کړی نو دوی د هماغه سیستم په اساس باندې مخکې ځي دا مه هېروئ چې سیستم یو ډیر لوی تاثیر لري د هر اقتصاد پرمختګ کې ښه نظام یو وخت کې و تاسو به خپله تاریخ ته چلاړ شئ د افغانستان مالی نظام په منطقه کې له څلورو یو له بهترینو نظامونو نه و دا دوی هغه شی لاسته راوړی ده او د همغې په بنیاد باندې خپل کارونه کوي چې هغه بنیاد ورته کېښودل سوی و دا یوه خبره بله خبره دا ده فرق پکې دا ده چې په بعضې ساحو کې شاید د کنټرول مسله دوی یو څه جدي له پخوانه دا هم منو دریمه مهمه خبره پکې دا ده شینواره صاحب تاسو خپله پوهیږئ چې افغانستان کې لویه فیصدي خاورې دوی په لاس کې وه نو په هغې وخت کې مرکزي حکومت لاسته راوړنه لاسرسی نه درلوده ډېرو ځایونو ته یې نه درلوده نو طبعا چې موږ نه عاید هم له لاسه ته اداره هم له هغې وخت کې ضعیفه وه په همدغه حساب باندې نو ځکه اوس خو دوی خپله راغلي دي او هغسې مشکل دوی سره نشته امنیتي مشکل دوی ته نشته لکه موږ ته چې وو نو په دې حساب باندې زه فکر کوم چې دوی نظام هماغه ده تاسو یو ټکی ماته وښیئ چې په نظام کې اضافه سوی په سیستم کې نوی شی را جوړ دوی وایي چې موږ اسلامي اقتصاد معرفي کړی دی بانکي اسلامي سیستم مو معرفي کړی د افغانستان اقتصاد اوس اسلامي دی او موږ له چې وایي یا عام ولس له چې وایي هغه به وایي چې صحیح ده نو تاسو خو کتابونو کې ګوتې وهئ هغوی به په کمپیوټرونو کې ګوتې وهلې کېدای شي تغیرات راغلي داسې ده چې اسلامي بانکي نظام تر اوسه منځته نه ده راغلی دا دوی غواړي چې وي کې البته که چیرې دغه اسلامي بانکي نظام د نورې نړۍ بانکونو سره کله چې موږ وتړل شو دا هم مهمه خبره ده ګورئ چې یو مملکت اوس خو دنیا تاسو پوهیږئ چې ګلوبل ویلیج ورته وایي یا یو بینالمللي کلی ده نو که چیرې زموږ نظام نورو سره هماهنګي ونه کولی شي بیا هغه خو بې فایدې ده که چیرې اسلامي نظام په داسې شکل جوړ کړي چې هغه نورې دنیا بانکونو سره موږ هماهنګي وکولی شو دا خو ښه خبره ده خو تر اوسه دوی نه ده کړی اوس هم هماغه بانکي نظام د پخوانی هماغه کمپیوټري سیستمونه دي تقریبا مامورین زیات هماغه دي نو او بانکي سیستم خو فالج ده خپله پوهیږئ ځکه چې موږ خارج سره کلاس کې و فعالیت نه شو کولی بانک خو په مرکز کې و مالیې وزارت خو په مرکز کې و هلته خو طالبان نه و که نه جالبه ده چې ستاسو په لاس کې و پرمختګ نه و انفلاسیون هم زیات و د دوی په راتګ کې دا شیان په کمېدو دي موږ لم داسې جالبه ښکاري نه شینواره صاحب نه داسې نه ده ګورئ دا خبره غلطه ده چې وایي موږ په وخت کې پرمختګ نه و قوي پرمختګ و ګورئ په افغانستان کې داسې وخت چې موږ 14% پرمختګ هم کړی اقتصادي 14% دا مه هېروئ کنه نو دغه بانکونه ټول فلج وو دا خو د 80 کاله زاړه سیستمو باندې چلیدل 80 کاله په دغه ټول بانکونو کې اول په پښتني بانک کې چې راغلم نو سیستم هم راوړ عصري سیستم هم راوړ نن پښتني بانک ته ورسي الته په امریکا کې یو بانک فرق نشته دا ټول لاس راوړنې دي د سند انفلاسیون خبره وکړه ګوري انفلاسیون مخکې صحیح ده یو سپورت و دا منم خو د پیسو پړسو باندې اوس خو یو قیمتونو زیاتېدل او د پیسو پړسو هغې باندې ما فکر کوم چې تاسو به جدا پوښتنه رانه وکړئ ګورئ هغه خو داسې ده چې اوس په مختلف دلایل دي په بازار کې افغانۍ کمه ده پخوا زیاته وه دا یو دلیل ځکه دوی لاسرسی نه لري په هغو ته بل دا ده چې د ډالر زیات ورغلي دي ډالر اوس هم روان دي په هغه ډالر چې زیات سي افغانۍ کمه سي طبعا چې افغانۍ ته تقاضا زیاته سوې ده دا یو هغه لوی فاکتور ده نور هم شته دي او بیا همدغه ګوري راځو قیمتونو ته مخکې په دې راپور کې دا هم ویل سوي دي چې قیمتونه نه دي زیات سوي چندان دلیل دا ده چې د پیسو پړسوب ډیر کم ده ډیر قوي ده کنه نو پیسه افغاني قوي ده په هر نه چې شی اخلي ارزانه پریوزي نو خلکو ته قیمتونه ارزانه دي خو د دې بیا منفي اړخ ته هم وګورئ شینواري صاحب منفي اړخ دا ده چې موږ په دوامداره په وارداتو باندې تکیه یو دغه سه افغاني قوي افغاني چې انفلاسیون یا پړسوب بيخي کمی هغه بیا دا چې اقتصاد پرمختګ نه کوي منګه به ګوري اوس هم واردات زیات شوي دي 1.7 میلیارډ ډالر یعنی خریداري زیاته شي موږ به دوامدار خریداري کوو دغه سه پیسې
یا دغه چې پولی سیاست مشکل داره چې هغه داخلي صنایع داخلي پرمختګ ته وده نه ورکوي د هغې ملا ماتوي یو شی چې بهر نه ارزانه پرېوځي نو څوک لیونی ده چې په داخل کې جوړ کړي په ارزانه د دې دلیل دا ده نو دغه هرې خبرې ته دلیل ده انفلاسیون ته هم دلیل ده پرمختګ ته هم دلیل شته یعنې تاسې فکر کوئ چې دا د انفلاسیون مخه چې نیول شوې ده او ایله 2% ده د سیمې په کچه باندې بیې هم ډېرې لوړې شوي نه دي دا مصنوعي دی هغه طبیعي څه رقم کیدی شي چې د انفلاسیون مخه پرې ونیول شي دا چې دا مصنوعي خو طبعا ده ځکه د ډالرو په زور باندې دا ساتل کیږي یو بل خوانه افغاني کمی دي ځکه هغه چاپ هم نشته ده دا بل دلیل ده او نو دا د څه ده چې لکه مخکې مې چې ویلې دا په اوس وخت یا په داغه څه ورته وایي وګد محل کې موږ ته مشکل پیښي اگر چې په لاند وخت کې خلکو ته فائدہ رسي خلکو ته قیمتونه یعنی کمیږي په بازار کې خو په وګد محل کې مشکل دا ده چې موږ صنعت وده نه کوي اول دا قلم کچيره موږ بهر نه موږ ته په یو افغاني پریوزي او په داخل کې په یو ریم افغاني جوړو نو ولې څوک داخل کې جوړ کی با طبعا چې بهر نه ویلو کنه نو موږ د افغاني قیمت به د څه برابر سي کچیر مصنوعي هم وي چې دا قلم په داخل کې ارزانه پریوزي او بهر نه قیمت سي چې خلک تشویق سي چې داخل کې جوړ کی کنه دا به دغه یو څه مصنوعي شکل یعنی ټول خلک خپل پیسې اداره کوي یو څه مصنوعي شکل لري ټول دنیا کې هیڅ وګم هم بيخي 100% آزاد بازار ته نه پریدي دا منم خو دا څه باید عیار سي چې هغه داخلي تولیدات تقویه کی او خارجي واردات یا خارج نه اخیستل د هغه مخه ونیسي یا کم کی کنه نو افغاني باید په دغه حساب ثابت صاحب طالبان وایي چې موږ د افغانیو د ثبات د پاره ځانګړي تاکتیکونه پلي کړل چې تیر حکومت پیژندل نه مثلا په لومړیو کې 115 تزمایات شي چې افغاني ډالر ورسېده کنه او وز د پښپېتو کې چلیږي صحیح ده چې مصنوعي شان براغلی خو د طالبانو حکمت عملی څنګه و د سره کم چې دوی د ثبات دراوستو دغه وک مثلا بانکونو باندې فشار راوست چې کم پیسې راوباسي دا یو جالب کار نو دا خو د څه دا کار ضروري وو په دغه وخت کې په هغه عاجل وخت کې کدا کار نه وکړای نو پیسې خلکو وېستلې بانکونه ټول فلجیدل اگر چې خلکو ته مشکل ورسید خو په هغه وخت کې په لانډه توګه دا کار صحیح وو ګوري د څه یو ځل بیا وای طالبان هغه نظام چې هغه ته جوړ شوی اماغه استعمالي نو هیڅ نه دی راغلی ګوري ډالر نیلامې د مخکې د افغاني چې د افغاني تقویه سي اوس هم هغه کار کوي کنه دوی سره نور فیکټورونه دي چې هغه فیکټورونه د دې افغاني په قوي ساتلو کې کومک کړي لکه مخکې مې چې ویل ارزي او تقاضا خبره ده ارزه کمه تقاضا زیاته ده ډالر زیات دي چې هغه حمایت کی پښتوانه کې دا څو شیان دي چې هغه یعنی ور سره کومک کوي په دې کې او یو ځل بیا وایم چې دا کوم ډالر زیات دي ثابت صاحب طالبان وایي چې زمونږ د افغانستان 9 میلیونه یا 10 میلیونه ډالر امریکا کنګل کړي دي تاسو هم دا خبره کوي هر څړې دا خبره کوي چې طالبانو ته ډالر ورکول کیږي په دې اړه نه دا ګوره زه هغې کې څه معلومات نه لرم چې طالبان د ورکول کیږي که نه ورکول کیږي خو داسې ده چې دغه 40 میلیونه ډالره چې تلل هر 2 هفتو کې کابل ته کنه دا ګوره ډېرې پیسې دي دا ډالر دې سیستم داسې و چې دا بتلل او ای بي بانک ته ورکول کېدل هغوی به دا پیسې راخیستلې بیا به په دې باندې افغاني اخیستلې چون په ډالر باندې هم تیار سي منې کړي چې دا هم ښه اقدام ده کومک یې کړی په دې شي کې چې بازار کې به افغاني اخیستلې بیا به راوړلې مؤسسات ته به ورکولې د ډالر په ځای افغاني یا به کله کله تل مرکزی بانک نه افغاني اخلي کنه دا ډالر چیرته ځي خو هغه مارکیټ ته ځي هغه مرکزی بانک ته ځي نو د دې لپاره ډالر زیات لري دي او په خواني کوم ډالر څو ګوري هغه نه ډیر کم ډالر وتی دي یعنی زیات عمل ته پاتې دي لکه مخکې چې تاسو ویلې طالبان چې اول راغله په بانکونو باندې دا بعضې بندیزونه او خپل په سرحدونو کې هم بندیز ولګاو چې ډالر ونه وځي چې دا هم اقدام ښه اقدام نو ډالر ستړي اگر چې
دغه تجارت کسر چې مونږ لرو په دې کې ډیر ډالر وزي بهر کنه او کچېره ډالر رانشي لکه په دې د کومکونو ته سلويخ بیلونه چې راځي دا چې رانشي نو بیا یو وخت دا کیږي چې ډالر وزي ټول لکه مونږه کسر لرو تجارتي کسر او مونږه به ډالر ودل لرو چې هغه پیسې مصرف ورکو. یو خبره به هم دا چې راغله نو باید پوښتنه هم درنه وکړم ځکه ما وروسته بیا پوښتنه کول نور مسایل راځي. تاسو د تجارتي کسر موضوع 2 وار یاد کړئ چې دا 1.5 میلیارډ تقریبا نورم زیات شوی دی موږ 4.5 ته همداسې وایاست کنه رسیدلی دی زموږ تجارتي کسر. وجه څه ده؟ طالبان خو ډیر وایي چې موږ کوشش کوو چې په سیمه کې مو تجارت پراخ شي او تاسو وایاست چې زموږ تجارتي کسر زیات شوی. وګوره تجارت پراخوالي معنا دا نه ده چې واردات کمول دي کنه واردات د زمونږ زیات سوي دي. ښه ستراتیژي بدایي چې تجارت پراخ شي او صادرات زیات شي واردات کم شي. دا یې ښه ستراتیژي ده او دې لپاره بیا ما درته ویلې چې ډیر څو شیان دي چې هغه په کار دي ورته او پیسې یا افغانۍ په یو ښه قیمت ساتل چې دغه ستراتیژي حمایتي دا ډیر لازمه ده ډیر ضروري ده. نو واردات ځکه زیات سوي دي چې په افغانستان کې ورته مارکیټ ته ډیر کم شي خپل تولیديږي او ټول بهر نه اخیستل کیږي او نتیجه دا ده ګوري چې ډالر وز د یو سبان یو 1.8 میلیارډ چې زیات سوی ده دومره ډالر نور هم بهر ووتل. ګوري پاکستان سره چې کوم مشکل پیښ شوی ده ایران او مرکزی اسیا ممالک باندې په منځ کې ورقابت د چې څوک په مونږ روز ډیر شي خرڅ کی زر خرڅ کی ځکه دا ډالر هغوی غواړي هغوی باسي او په افغانستان کې قیمتونه خدي د ډالر ارزښت ټیټ ده د افغاني پورته ده نو ډیر ښه وارداتي مملکت ورته جوړ شوی ده دغه دلیل ده او کچېره دې کې تغییر رانیسي نو دا به دوامدار منګه کسر سره مخ وي او وخت راځي چې ډیر مشکل به سره مخ وي. د پولیسو بعد پر رابطه هم تاسو خبر وکړه چې داخل کې صنعت پراخ نشي او قیمتونه پر اړم تاسو خبر وکړه چې قیمتونه لوړ نشي کور کې چې د صنعت پراخ نشي نو دا هم د افغانستان په زیان باندې د پراتونکو کې خدای د نړیوال بانک راپور وایي چې افغانستان کې صنعت فعالیت زیات شوی دی. طالبان هم پر لپسې هر ورځ کله یوې فابریکه کې ولاړې پرانیزي کله بله فابریکه کې ولاړې پرانیزي. دا ګوري ښه د دې زیاتوالي معنا دا نه ده چې دا دومره حد ته رسیدلی چې د خلکو په غربت کې کومک کوي او صحیح ده یو څه بعضې فابریکې خلاصې سوي دي چې دا ښه کار ده دا ښه عمل ده دا خو د پخوا په نسبت باندې تیر کال په نسبت باندې بعضې کارونه وسول چې دا ښه دي صنعت زیات سي دا ښه مثبت ټکی ده خو ګوري شینواري صاحب دغسې بعضې واقعیات چې کېږي یو ځلې بیا وایم پاکستان سره چې کوم لارې باندې شوې دا صحیح ده چې ډیر سخته ده په اوله کې په مونږه تمامیږي ځکه دوا دي نور واردات دي چې هغه غیږي د ارزانه پریوزي مونږ ته خو دلته بیا فایده یې دا ده چې مونږ مجبوري یو چې داخل کې جوړ کو کنه چې بهر نه یو شی بند سي نو خلک مجبوري چې داخل کې جوړ کی دا طبعا داخلي اقتصاد یا صنعت وده کوي په امر کې نو دا چې بهتر سوی دا زه فکر کوم خټه کړه خو دا کافی نه ده د سره باید یو حمایوي پالیسی چې نور هم دا قوي سي. دغه د پاکستان موضوع مې یاد کړه خدای چې زه راغی بیا هم پاکستان سره د طالبانو تجارت فوق العاده خراب شو او هند وایي چې دا اقتصادي یا ترانزیټي یا سوداګریزه ترهګري ده چې پاکستان د افغانستان سره کوي. طالبانو ویلي دي چې بس 3 میاشتو کې د درملو د دې قراردادونو نور سره راټول کوي او دروازه چې ضمانت را نه کوي نه درته خلاصو. پاکستان چارواکو ویلي چې لومړی ځل ده چې تورخم دروازې او سپین بولدک دروازې زموږ په ضد باندې د فشار په ډول کارول کیږي. دغه تاسو ویل چې دا خو ډېر ښه کار ده چې موږ کور کې په تولید باندې مجبور شو. پاکستان تصور کړو چې ګواکې افغانستان به ترې زیان وویني. څه فکر کوئ دې مسلې ته څنګه ګورئ؟ څومره طالبانو پر ځای ګامونه اخیستي څومره ضرور دي چې نور سخت شي ځکه زړه خو یې تخنیږي چې که پاکستان ورسره لږ رانرم شي دوی به ورته دروازې خلاصې کړي.
شینواری صاحب د ما نظر به سلک څه متفاوت ده له نور دوستانو نه. زه د حالت نسبتا صحیح د بعضې نقطې هم پکې څه منفي د افغانستان په ګټه زه دا ګڼم دا شی. او دلایل ما سره څو دانې دي. اول خو په عمومي شکل په اصولي شکل که درته ووایم تجارت د دوو هیوادونو په منځ کې طبعا چې دواړو هیوادونو په ګټه ده او باید آزاد تجارت وسي. دا بالکل یعنی دی ټکی کې زه خبره نه لرم، خو خپل د افغانستان او پاکستان په منځ کې دا حالت چې راغلی ده. ګورئ اول خو دا ده چې ډیر خلک د دې دغه تجارتي قیمت ته ګوري چې هغه وایي تقریبا 2 میلیارډ یا 2.4 میلیارډ تجارت د دوه هیوادونو په منځ کې او پاکستان د افغانستان یو لوی شریک د په تجارت کې. دا خټه ده خو دا زیان دواړو اقتصادونو ته لدینه څو چنده ده. په اقتصادي اصلاحاتو کې یو اصطلاح ده هغه ته ملټیپلایر افیکټ وایي. نو هغه داسې ده چې یو افغاني یا $1 سرمایه گذاري وسی د هغه تاثیرات په اقتصاد باندې $100 کیږي، څو چنده کیږي اخر هغه پورې، یعنی یو بل چیزي ضربېږي. نو دغه ملټیپلایر افیکټ چې وګورو د دې 2.4 میلیارډ تجارت زیان دواړو اقتصادونو تقریبا 3.5 میلیارډ ډالر کېدلی شي کنه. دا یو ټکی ده چې دواړو ته نقص رسیږي. بیا راځو اول د پاکستان طرف ته. ګوري پاکستان خلکو د موږ مجبوریت ته ګور چې موږ وبوته لار نه لرو، دا صحیح خبره ده. موږ ته دا لار ارزان هم ده، موږ ته ضرور هم ده کنه. خو پاکستان مرکزی اسیا ته ضرورت لري او هغه ته د منګ لارې ته ضرورت لري. د منګ لارې باید لاړ چې پاکستان انرژي لپاره تګي وګړه که مرکزی لار اسیا لار په بند کړه هغه ورته نه راځي. ګوري څو پروژې دي، ټاپي پروژه را د پایپ لاین د ریل په دې خبرې کوي. دا ټول شیان نه پاکستان محروميږي. بل خوانه خپل د پاکستان د ذخایر چې دي مرکزی بانک ذخایر دا تقریبا 14 میلیارډ ډالر دي چې دا د غي نفوس لپاره ډیر کم دي. کچېره منګ ور سره خرید او فروخ نکو هغه ډالر چې حالت لري هغه مخه مرتلول کیږي. درې مهم ټکی شینوار سره چې ډیر زیات مهم ده. خپل مرکزی اسیا ملکونه تاجکستان او ازبکستان او دا ټول دوی هم غواړي چې ګرمو بوتري کراچۍ لاره ورسیږي تجارت وکړي. نو دا پاکستان غواړي چې پاکستان د ترانزیتي لارې نه استعمال کړي. د هغوی په منځ کې پاکستان او مرکزی اسیا په منځ کې اوس په تجارت ډیر کم ده، تقریبا 200 میلیون ډالر ده. خو کچېره دا بندیز راسي مرکزی اسیا هم نشي کولای چې پاکستان لاره وبوته لاړ شي. نو هغه ترانزیتي عاید چې پاکستان ته راځي یا هغه اهمیت چې پاکستان غواړي ځان ته قائل ده چې منګه په دې موقعیت کې یو، نو هغه هم له لاس ور کوي کنه. مرکزی اسیا ملکونه بل نورو لارن لاړ شي هغه ته د وبوته یا هغه ته اروپا ته چې لږ با قیمتي، خو هغوی مجبور دي ځکه چې دا لار بند شي. نو پاکستان هم یعنی پاکستان یو قسم بیخي هغه خواته شي یعنی یو طرفکی یا خوانه هند بند کړي دی خوانه افغانستان بند کی. د پاکستان فوق العاده زیات د پکې د منګ لپاره طبعا چې کراچۍ لنډه لار ده قیمتونه به یو څه نه څه تاثیر پیوي کنه. خو ما مخکې چې درته ویلې دا ډیر خلک دا فکر کوي چې دا لار بند شي نو قیمتونه بل ور شي. زه فکر نه کوم قیمتونه ډیر لوړ شي. هم دا اوس هم تاسو په بازار کې ګورئ ډیر لوړ شي نه دي. دلیل دا ده چې ایران او د نور مرکزی اسیا لکه مخکې مې چې ویلې صادرات افغانستان ته زیات کړي دي. بل د افغاني دغه قوي ساتل په دغه ځای کې هم فائدہ کوي ځکه افغاني قوي ده نو هغه زیاتوالی دي هغه چې د قیمتونو هغه جذبي په بازار کې نو په خلکو باندې تاثیرات کمیږي. او درې مهم ټکي غواړم وایم شنوار سره وایم چې دا د افغانستان لپاره یو ښه فرصت ده، کاغه مجبوریت نه ده، که په زور ده، که په هر حالت کې ده چې موږ ځان ته نور لارې پیدا کړو او دغه مجبوریت نه ځان را خلاص کړو چې هر ورځ د یو سیاسي اسلحې په توګه موږ باندې استعمال شوی ده. نو دا یو موقع ده چې سره نور ځای ته لاړ شي. تاسو په حکومت کې ورته لکه چې پام نو دی شي ته د منګ ډیر کوي ورته فهمو ډیر زیات هم ورته فهمو او په دې باندې ګوري اپټا د منګ په وخت کې امضا شوی ده. اپټا ها چې هغه په اپټا کې طالبان ورسره وښ کول
نه هم تړون خو ګوري د سنسي کولای په منګه دواړه دی دبليو ټي او ممبران یو دی بین المللي جامعه عضو یو نو که مجبور نسی افسانه باید جنگ ونه کی ځکه اول نه ما د اخلاص کړ چې تجارت د دواړو په ګټه ده باید وسی نو هغه سره هر ممکن کوشش باید وکړي چې تجارت وکړي کنه ځکه اپ ټایم زاسو او 2018 کې چې هغه کې مونږ ته لار عین هند هم ورکړل سو ودی واګاله نه پاکستان نه تطبیقول او نه عملي کول مشکلات پیدا کول صحیح ده دا به موږ یو سیاسي ضعف ها او ثابت صاحب تاسو ویل چې دا د نړیوال بانک راپور چې د افغانستان د خلکو په ژوند باندې کم تاثیر نه لري اقتصادي رشد کړی دی 4.3 د زموږ په وخت کې تاسو ویل چې 14% هم شوی دی او دا ښه خبرې دی او دغه دی دا د خلکو په ژوند باندې تاثیر نه کول دې ترازو مثلا زمونږ 25 میلیونه کسان لوګي ځپلي دي 8% تقریبا زمونږ نفوس زیاتېږي نفوس رشد هم زیات شوی دی او د هم غربت دغه کې 2 میلیونه 3 میلیونه کال کې په نور ماجرم راشي راو ګرځيږي د هم یو ستونزه ده بیکاری په کور ځنه ډیره زیاته ده مونږ چې خبرې خلکو نه اورو په خوده چې کله کیسه کوي زموږ خپل زړه وبګنیږي چې دا څال دی د لوګي د لاسه د بیکاری د لاسه په وطن کې طالبانو نه دا شین ولیدي ګوري تاسو دا شینواری صاحب چې تاسو سره زه موافقم په دې ټولو خبرو کې او په دغه راپور کې هم ذکر شوی دی چې له هارو څلور ځوانانو نه یو ځوان بیکاره ده زه فکر کوم چې دا نمره به دینه هم زیاته وي ځکه چې بانک جهانی په کوم قسم چې معلومات راټولوي هغه ډیر محدود دي حقیقت شاید دینه هم خرابي کنه متاسفانه د څه د چې د منګه اقتصاد یوازې په 20 میلیارډ باندې چې دای منګه نه خالص عاید د مملکت دا د اضافه له 40 میلیونو یا 50 میلیونو افغانانو وګړو په ژوندۍ باندې تاثیر نشي درلودلای ډیر کم ګوري یو بل ټکی ته چې تاسو زغواړم تاسو متوجه کوم دا یو بل نمبر ده په نوم دی نه خالص عاید د سر په سر په انګلیسي کې جی ډي پی پر کیپټا څه ورته وایي سالانه دی یو نفر عاید یعنی یا دا داسې کوي چې دا ټول عاید 23 میلیارډ دا تقسیمیږي په وګړو باندې چې څومره نفر د یار چا په سر چې څومره ورسیږي هغه هم کم سوی ده 414 نه رالوېدلی ده 400 ته په سکهال کې ګوري دا $400 تاسو تقسیم ضرب په افغاني کې دا تقریبا 20,000 افغاني راځي د یو نفر عاید په یو کال کې 20,000 افغاني دا د میاشتې 2,000 افغاني هم راځي کنه څه کم 2,000 افغاني راځي نو په دې باندې اول دا چې اول خدا داسې نه ده لکه مخکې چې ما تشریح کړه نه خالص عاید د ډیرو خلکو بيخي زیات ده چې هغه بیا د عمومي نمبر غټي کنه او بعض خلکو هیڅ نشته خو که بیا هم داسې ومنو چې دا هر چا هم دا $400 ده نو په دې باندې به زندگی څنګه وسی څنګه به خسي کنه او خپل ډالر هم په ضعیفه ده کنه افغاني خو قوي ده خو ډالر ضعیفه ده نو یعنی د دې لپاره دا د دې تاثیر نسی کېدلای ګوري په خپل جی ډي پی یا نه خالص عاید کې نه غواړم چې ډیر تخنیکی سم منتها اقتصاددانان په دې باندې اوس مکمل موافق دي چې دا د خلکو د اقتصادي حالت انعکاس نه کوي صحیح خپل دا نه خالص عاید ځکه یو څو نفر یو څو اوس په امریکا کې تاسو خبرې چې دا سکهال د دوی د جی ډي پی په ډیره لوی تقریبا شاید 10 ټریلیون ته ورسیږي دلته ویل کیږي چې د دوی تقریبا غټه فیصد 80% دغه مربوط دی یو څو غټو شرکتو سره د چاغه په دغه مصنوعي ټکنالوژي کې کار کوي ځکه دی هغه مربوط ده نور عام خلک یعنی شاته پاتې سوي دي نو خپل نه خالص عاید ته قتل په دغه نظر نه چې خلکو باندې تاثیر کوي دا ډیر صحیح نه ده کنه اوس بیا راځم کچېره دغه په مواساوي شکل باندې په ټولو ځایونو کې تطبیق یا هر چیرته عاید سیاسي نو به خلکو ورسره کېدلی شي ژوندۍ ښه کېدلی شي اوس د افغانستان حالت ترازو افغانستان ګوري منګه متاسفانه دا صحیح ده چې ارڅو وایي چې امنیت راغلی بالکل منم چې خام امنیت ده کنه خو ګوري امنیت خو وړل نه شو من کنه خلکو ته ډوډۍ ضرورت ده خلکو ته کار ضرورت ده نو
حکومت رسمیت ته ضرورت لري، حکومت آزاد تجارت ته ضرورت لري، حکومت د شغل ایجادولو ته ضرورت لري چې دغه خلک په کار باندې سي. اوس په همدغه کې راپور کې هم تاسو وګورئ څومره شغلونه ایجاد شوي دي کنه، نو خلک په بیکاره دي همداسې ګرځي. نو هغه ته څنګه به تاثیر وکړي؟ د دې لپاره یو مکمل خلکو سره پیدا شوی کنه چې طبقاتي سیستم لکه چې روان دی په افغانستان کې، لکه د بخانیو خلفاو یا پاچاهانو غوندې د هغوی خزانې به ډکې وي، د روحانیونو به خېټې غوړې وي او ولس به د لوږې مړ کېده، بیت المالونه به د پیسو او د سرو زرو نه او د اموالو نه ډک. دغه مثلا بیکاری ته توجه نه کول، اشتغال ځایي او خلکو ته کار نه پیدا کول، دا لکه چې افغانستان دې خواته رښتیا بي. نو دا څه ده چې په اخر باندې داسې کیږي متاسفانه. اگر چې دغه موضوع چې تاسو ویل دا ډیره دنیا کې ده، بیا درته مثال د امریکا در کوم چې تقریبا 80% د امریکا هغه ټول عاید 1% خلکو په لاس کې ده. خو دا شسته، خو موږ خو بیا ځان ته مسلمانان وایو کنه، موږ باید مساوي یعنی پرمختګ وکړو، هر چا ته حق ورکړل سي. دا کچیر موږ یو مکمله اقتصادي ستراتیژي ونه لرو، رسمیت پیدا نه کو کنه، تخنیک مخکې بونوزو، ظرفیت مخکې بونوزو، حتی خويندو ته اجازه ورنکو چې د هغوی ظرفیت پورته سي، کار وکړي سي. د دې نه خالص عاید په پورته کولو کې ظرفیت یو لوی رول لري شینواري صاحب کنه. نو کدا کارونه ونه کړی سو تابان چې موږ به هم دغه یو مشکل سره مخ کې. زه به ولند مثال درکم، په یو کورنۍ کې 10 نفر دي، دغه هر یو نفر زر افغانۍ ګټي دي میاسته کنه. نو یا کچالو خلک یا بادرنګ خرڅي په سرک باندې، نو د مملکت عاید 10 افغانۍ ده. کچیر دغه 10 نفر پونتون تلاړ سي، کمپیوټر یاد کی، انجینر سي، یو شی تولید کی کنه، دوی عاید هم پورته کېدلی. مثال په شل باندې یو نفر موټر تولید کی، دا موټر باندې به د مصرف شاید $10,000 راشي، خو په بازار کې یا چې صادري کې دا په $10,000 خرج کی. نو د دې نفر عاید هم $10,000 پورته سو، $10,000 او د مملکت عاید هم $10,000 پورته سو. یو زره افغانۍ ته وګورئ. ستونزه څه ده چې نه ظرفیت جوړیږي نه کار موندنه کیږي. دا خو زه فکر کوم چې دا اول خو دلایل خو همداري چې موږ عصري تعلیمات ګوري کم دي، ضعیف دي، پونتونونه. یو ځل بیا درته وایم چې ګوري زنانه یا ښځې تقریبا د افغانستان 50% نفوس ده. نو 50% نفوس چې یا ارزش ایجاد نکي په جامعه کې یا په کار ونلويږي، هغه نه استفاده ونسي، نو هغه مملکت حالت به څنګه خشي کنه. زه فکر کوم چې ګوري اول خو لاندې اداره چې په تعلیم تحصیل په عصري تعلیم موږ به ډیر زیات توجه وکړو. پونتونونه باید واسي، ټول ته واسي، دغه هر ځوان ظرفیت باید پورته سي. هغه ځوان چې په کراچۍ باندې زر افغانۍ پیدا کوي، هغه باید $10,000 پیدا کړي چې هغه افغانستان ته هم خي او د ته شخصي هم خي. په کلو په هغه کې باندو کې صحیح د زراعت دا و زراعت کې تولید زیات شوی ده، خو ګوري څومره نفوس په سرکو په ونه لاندې ناستي ځوانان هر چیرته بیکار ناستي، خپل وخت یې دا نفوس باید په کار ولويږي، دوی ته باید ظرفیت سازي وسی، پونتونونو ته راوستل سي، مصرف پیوسی. دا چې راپورته سي مملکت خپل پورته کیږي له هر نظره، او طبعا چې دنیا سره روابط هم دا هغه اساسي ټکی دی. د ظرفیت سازۍ له پلوه د افغانستان راتلونکی چې په اقتصاد کې تاسو ول غټ رشد کې ډیر غټ رول لري، څنګه ارزوي؟ 40,000 مدرسې جوړیږي او په هر اداره کې بس چې مولا دی چې طالب دی وای مقرره کوي دا بل کس وباسي. یعنی د ظرفیت له پلوه مونږ بحران خاطر رواني بالکل رواني په اقتصادي رشد باندې بس تاثیر کوي. بالکل رواني. دا څه دا ګوري هغه کوم ظرفیت سازي چې په داتیر شلو کلونو کې سوه ور ډیر خلک به بعض شان ته منفي ګوري، بعض ته مثبت ګوري، خو ظرفیت خو جوړ شوی او دا تاسو ته معلوم ده، ما ته معلوم ده چې ډیر ځوانان د همدغه شلو کالو د تعلیم په نتیجه کې خپل مختګونه وکړه، هغه ټول وتل بهر لاړل او دلایل معلوم دي، ځکه چې داخل کې کار نه نو هغه به څنګه وکړي. یا مثلا د یو چا اولاد لور مکتب ته لاړ نشي نو څنګه به وکړي؟ خوځي په داخل کې ګوري هر انسان
په خپل ځای باندې اهمیت لري، عالم هم خپل ځای باندې اهمیت لري، ملای هم لري او تخنیکی خلک هم لري او هر چاته باید خپل ځای ورکړل شي. دا نسی کېدلای چې یعنی دینی عالمان هر شی په مخ کې بوزي، هغوی ته هم باید خپل کارونه هغوی وکړی شي. نو ښه ده که دا تقسیم بندي ونیسي، زه فکر نه کوم موږ د ظرفیت بحران ته ځکه ځو چې همدا اوس ګوري شیرواني صاحب بخښنه غواړم چې دنیا وګورئ، مصنوعي ځیرکتیا ته وګورئ کوم حد ته رسېدلې ده، تولیداتو ته وګورئ، الکترونیکي موټرو ته وګورئ، څه شی راوځي په دنیا کې، د موږ تولید څه شی ده کنه، او موږ کوم سرمایه گذاري کړې ده چې همداسې خلک جوړ پیدا کو چې دا شیان راته جوړ کړي وروسته کنه. هوا هم بل څوک کنټرولوي، همسایه راځي را باندې بمبار کوي، موږ نه پوهېږو چې تاره راغلې ده، ماشومان هم وزني راته. نو داسې ده چې ظرفیت جوړ نه کړو، موږ له هرې نګاه نه شاته پاتې کېږو او د هغې لپاره باید سینه خلاصه سي، پوهنتونونه خلاص سي او سرمایه گذاري ډېره زیاته. ما په نظر باندې حتی ډوډۍ باید کمه وخورو، خو سرمایه گذاري په تعلیم کې زیاته وکړو او هغه هم په عصري تعلیم کې. صحیح. ثابت صاحب د ډوډۍ کمې خوړلو خبره یاد کړه، لوږه بیکاري بیا په ټوله کې د یو هیواد په مالی یا په راتلونکي کې د یو هیواد په مالی او اقتصادي سیستم څومره غټه ضربه واردولی شي که څوک ورته متوجه نه یو فکر کوي چې بس خو نن دومره فیصد زیات شو، سبا به بل ورځ به دومره فیصد اضافه شي چې زه په واک کې دا به اضافه کیږي. خو که دا هم شته چې څوک د واک وغورځېږي بیا ډېره غټه ګډوډي راتلی شي مالي سکتورونو ته، اقتصادي سکتورونو ته، څه ضررونه پېښولی شي؟ ډېر زیات ضرورونه لري. اول خو که چیرې دا لوږه همداسي یا مثلا ظرفیت سازي نه، غربت، ځوانان، ګورئ یو وخت کې موږ د افغانستان خپله شناخت خدای ناخواسته له لاسه ورکوو، ځکه د یو مملکت شناخت په څه شي قوي کېږي، سیاسي عکس په څه شي قوي کېږي، اقتصادي عکس ټول په همدغه مسایلو ده چې ته ښه اقتصاد ولري، ښه ظرفیتونه ولري، ښه خلک ولري کنه چې د افغانستان نمایندګي وکړي، د افغانستان هغه پایې ستنې قوي کړي. مشکل دا ده که چیرې دا نه، دا بیچاره غریب خلک آخر ګورئ یا به خپلو منځو کې جنګېږي یا به د حکومت خلاف جنګېږي کنه، یو بل به وزني او همسایه ته به لاره وازوي، همداسې میدان به خلاصي ورته. نو دا د هیچا په ګټه نه ده، حتی د طالبانو د حکومت په ګټه هم نه ده چې کله موږ یا ځوانان په غربت کې اوسېږي، ځکه ځوان یا هر څوک چې آخر په تنګېږي. ګوري یو بل ټکی درته ووایم چې هغه پخوا په جمهوریت کې هم ګوري ډېر مشکلات هم وو، په دې باندې مو پرمختګ هم غیر مساوي و، ماته معلوم و، تاسو ته معلوم ده چې په بعضې ځایونو کې ښه پرمختګ و، بعضې خلک ښه اوسېدل، بعضې خلک له غریبۍ نه په بد حالت کې وو، خصوصا په لرې پرتو علاقو کې. ګورئ دغه خلک چې هلته ول په غریبان، دوی چا سره یو ځای کېدل؟ یا طالبانو سره یو ځای کېدل په هغې ځایونو کې، یا دا نورو ډالو ټاپالو سره یو ځای کېدل. چاره یې څه شی وه؟ مجبور و چې یو ځای شي، ځکه هغوی خو ضرورت درلوده. نو زه فکر کوم چې که چیرې یې دې مخه ونیول سي، دا په آینده کې طالبانو ته هم نقص ده، افغانستان ته هم او د موږ شناخت ته نقص ده. دا خلک چې د پاکستان او افغانستان نوم واوري ثابت صاحب، زموږ د افغانستان نو هغه وایي چې احمد ګل پرېږده سیدا ګل رانیسه. دغه پاکستان په اړه خلک وایي چې دا ریپورټ کې هم همداسې ده چې غوښه څومره وسوځي پیتي نه خو ښه ده. پاکستان 3% ایله اقتصادي رشد کړی دی، په قرضونو اقتصاد ولاړ دی، ځان یې ډېر خراب کړی دی. کوشش یې په دې تېرو کالو کې وایي همدا و چې د افغانستان اقتصاد ته، سیاست ته، هر شي ته ضربه ورسوي. نن یې خپله پښه خټو کې نښتې ده. څه شي داسې د خدای په کار ککړ کړه پاکستان زموږ ګاونډ کې؟ زه فکر کوم پاکستان داسې کوي چې هغوی دغه خپله سیاسي اجنډا هغې ته ترجیح ورکوي نور هر څه نه، او هغه سیاسي اجنډا هم د څو نفرو ده په اسلام آباد کې. هغوی هماغه خپل شی تطبیقوي، که نور د هغوی د 250 میلیونه خلک په هر حالت کې هغه مهمه نه ده. یعنی دا د یو هوښیار مملکت د رهبرۍ عمل داسې باید نه وي. افغانستان سره تجارت کې د هغوی ګټه ده
خو هغه داسې کوي چې همیشه اوس ګوري د تورخم لار بندول یا سپین بولدبات او د تجارت لار بندول دا خو ته په صحیح د افغانستان ته یو څه نه جزا ورکړي چې هغه جزا لکه مخکې سما تشریح کړه کمه ده په افغانستان کې ځکه یې موږ اقتصاد نه دومره غټ ده کنه نه دومره تاثیرات پې درلودلی سي خو ایتا په 250 میلیون خلکو باندې ګوري دغه تجارت مربوط 200 زره نفر وو د امدی بانک جنرال راپور په اساس باندې 2 لک نفر د امدی تجارت مربوطاتو کې مصروف ول هغه ټول اوس بیکاره شو کنه نو ته ځان ته مشکل زیاتې ک کمې هغوی زه فکر کوم چې دا پالیسی اوس دا هم ته معلومه نه چې په کوم اساس دا کار کوي خو معلومدار ده چې سیاسي ګټې یا اجنډا ورته مهمه ده د خلکو له ژوندۍ نه او اقتصاد نه دغه رواني د افغانستان په پرتله راتلونکي اقتصادي څنګه ویني ځکه نن هم د 0.4% شاته پاتې دی په اقتصادي وده کې د افغانستان نه او کینام ورزي چې دا څنګه چل دی افغانستان مخکې روان دی او موږ شاته روان یو او دوی په پرله پسې هم د شاته زی راتلونکي څه ویني د پاکستان همداسې د کالدار او افغاني د قیمت هم وګوري سره په پرتله کې چې فرق کوي خبره دا ده چې په دا کوم قسم شدي روان دي دا دی په ګټه نه ده زه فکر کوم چې دا به دوی ډیر مشکلات سره مخ کی خو دا هغوی فائدہ ده یا هغه د چا خبره حالت داسې ده چې هغوی دنیا سره روابط لري رسمي حکومت لري کنه د دنیا ګټ تم پام کوي ډیر زیات کوي خپل پیږي نو په هغه حساب باندې هغوی چې مشکل سره مخ شي لکه 2023 کې چې مخ شو تقریبا د خارجي اسعار صفر ته رسیدلی وو کنه نو IMF هم قرض ورک سعودي پیسې ورولېګلې چین هم ورولېګلې امریکا هم ورسره کومک کوي نو هغوی دا یو ټکی لري چې په مشکل وخت کې دغه زینو تلاسه چي خو په عمومي شکل سره زه فکر کوم چې د خلکو اقتصادي وضع به ډیره خراب شي که په دې حالت باندې رواني ځکه دا اوس دنیا د اقتصاد ده اوس ټول خلک سره تړل شوي دي اوس په مملکتونو په منځ کې دیوالونه وهل د هیچا په فایده نه ده خلک دیوالونه لري کوي او ازادي راولي کنه نو پاکستان کچیر د خپل فکر اقتصاد محور نه نو خلکو ته ډیر مخصوص رسیږي او البته بعض خلک په اسلام آباد کې سي دي هغه به ساتيري لکه د امیش پشان ډیر زیاته مننه کور ودان چې وخت مراکه